ولا بالکل زه یوازینی شي ته چې سړی خوشبینه کېدلی سي همدغه نړیوال جیوپولیټیکي تغییراتو کې افغانستان من حیث جغرافي یعنې یو ښه خواته ده. یعنې سړی داسې ویلی سي چې که افغانستان د دې نه استفاده وکړي دا د افغانستان په خیر کې تمامېدلی سي. افغانستان د جغرافیې ته خو تهدید نسته یعنې یو فرصت هم زیږېدلی سي. نو دا بیا ګرځي چې څومره موږ دې نه استفاده کولی سو که نه. دا هم یو یو بل شی بحث. دی چې زه هغه کوم وطندار صاحب دغه ډېر ښه ټکي ته ویژن صاحب اشاره وکړه دغه د چین او روسي ارتباطات که نه دغه یعنی اکثره وخت چې داسې سړی وګوري دغه چین او روس تر ډېر حده پورې په دغه حکومتونو اړخ کې هغه لري که نه یو ارتباطات لري خو دغه د چین نفوس چې وګورې زه یو وخت پولینډ ته یو چکر تللی وم او داسې نظریې به ویل کېدل یعنې دغه نفوس یا روسان چې دي یعنې دې غواړي چې هغسې په حساب ازادي ولري که نه او یو مستقل ژوند ولري. اکثره وخت دغه د هغه د پوتین دغه حالت ته لکه یو هغه غوندې استبداد غوندې هغې دوم فکر کوي که نه او چین خو هغه دی موږ پوهېږو. بل دا دی چې دا خلک سره په مذهبي او نژادي اړخ هم هغه دی نه ګډېږي او دې خوا ته ښه ګډېږي که نه یو دا علت هم دی نو که چېرته هغه د هغه لاندې پاتې کېږي روسان احیانا که دوه پشنه ولري چې یو خواته یعنې د چین د اقتصادي هغه لاندې جبر لاندې که پاتې کېږي په دې متیقن دی چې چین هم د دې دغه سیاسي حکومت تقویه کوي او دغه جبر به دوام پیدا کوي. که هغې غواړي چې دغسې یو نوی حکومت چې هغې کې ملت خلک حق ولري باید یعنې هغه دی تر ډېره د پورې به د دې خلکو خصوصا د ملت تمایل به اروپا او امریکا خواته وي. ښه نو سربنی صاحب هم لاړه یو شی ته چې زه هغه یم ویژن صاحب یعنې زه ستاسو خبرې سره موافق یم چې تاسو ویله چې اوله کې مې فکر کوو چې کاشکې زه پاکستاني یا ایراني او که نه یو هغه غوندې اوس لکه سړی خیر هغه فکر کوي چې افغان او یعنې د افغانستان دپاره فکر کوم ډېره حیاتي موضوع دا دی چې دا خبره ما یو بل ځای کې مو کړلو چې افغانستان باید دغه یو څه افغانستان دغه جیوپولیټیکي جبر لاندې د پخوا نه و که نه او دا کار انګریزانو پرې وکړه پوه شو او دغه چې ورته وایي دغه جغرافیوي استبداد لاندې دی اوس یعنې اعظم مملکت که چېرته افغانستان وشي کولی چې بیرته همغه خپل طبي او دا خبره د وطندار صاحب دی چې زما ډېر خوښېږي خپل پخوانی طبي حالت ته ولاړ سي که نه چې په دې کې طبعا یعنې ګوادر او هغه نور اړخونه دا به د په لانګ ټرم کې یعنې په آینده 100-200 کلونو کې افغانستان به یو منطقوي قدرتي او پاتې کېږي به او د ده به رول ډېر هغه کېږي یعنې اوس په دغه ځمکه او 40 میلیوني نفوس او په دغه حالت او دا که هغه وخت کې سړی داسې یو فکر وکړي چې ګوادر بندر مې او دغه خپل هغه پخوانی ځمکه او نفوسو خلک مې او فکر کوم په یو شکل نه یو شکل زه نه پوهېږم څومره کار به روان وي خو یو هغه سته یو فکر سته او هغه دی چې ورته وایي فکر کوم په دغه حالت سره به دغه منطقه کې ثبات هم ډېر هغه سي زه داسې فکر کوم دغه کوم منطقوي ثبات چې یعنې خلک یې غواړي خصوصا چین که یې غواړي یا روس یا نور خلک یا منځنۍ اسیا په دغه جغرافیوي تغییر کې یعنې منطقوي ثبات زه 120% ګورم هغه دی او دغه شی چې دی لږ څه یعنې د پاکستان په دغه اوسنی حالت کې چې دی یعنې د هغې د توانۍ نه وتی دی او فکر کوم نه شي کولی خو افغانان علاوه د ده نه چې توانۍ هم لري خو موږ نور فرهنګي تړاو پخوانی منطقوي تړاو د ژبې تړاو که نه او لکه یو نسل دی دا به د افغانستان په هغه باندې د افغانستان په ګټه هم دی او د منطقې په ګټه باندې هم دی خو مشکل دا دی چې یعنې زما سره سوال دا دی چې
یو خو دا دی چې اوسنی حکومت فکر کوم دې ته متوجه یم دي خو چې څومره به یې توانایي لري. بل ماته دا هم سوال دی چې یعنې دا خلک به څومره وشي کولی چې د چین دغه د ټوکشینګ هغه چې ما اوس ولیده دغه انیشیټیو کې چې سړی وګوري دا افغانستان مکمل یعنی په دغه زون کې اوس په دغه ډله کې یا په دغه اړخ کې دی څومره به د غرب سره زه فکر کوم دغه د خلیزات سفرونه او توندې خبرې او مرکې هغه دی هغه انیشیټیو چې دی په دغه 2023 اپریل کې جوړ شوی ډېر نوی دی یعنې 2 کال هم نه کېږي. نو فکر کوم زموږ ستاسو حکومتونه د ټول تاریخ کې دغه یو هغه دی چې مونږ امان الله خان وخت کې حتی د عبدالرحمن خان یا پخوا وختو کې دغه بیلانس زه نه پوهېږم چې دا به څومره یعنی اوسني خلک یا تېر وخت کې خو نه دی شوی یا آینده کې به دته څومره توجه کېږي ما ته دا یو غټه معما ښکاري. نو وطندار صاحب ستا نظر یا لید صاحب؟ او 100-200 کاله خو ډېر وخت دی چې او دنیا دغسې زر زر بدلیږي د ای آی او د ټکنالوژي چې سړی نه پوهېږي چې 10 کاله بعد به موږ څه شي ته ضرورت لرو او اړتیاوې به د موږ څه شی وي. لیکن که چیرته دغه منطقې کې سوله راشي او که چیرته دغه او چې راځي هم له خیره انشاءالله او دغه تړونونه دغه ترانزیشن نړیوال ترانزیشن کې دغه انتقال تیر شي بیا دغه په اقتصاد کې کامپیټیټیو اډوانټیج چې ورته وایي که نه پاکستان به یو تولید لري افغانستان به بل ډول تولید لري. اوس امریکا مثال د خبرې تر ټولو هغه لوی تولید علم دی او د علم ترڅنګ دغه لویه ټکنالوژي ده که دا وسلې دي او که دا طیارې او انجن او دغه شیان دي او بیا همدغسې نور واړه تولیدات لکه موټر او یو شی د جاپان او دغه آلمان او د اروپا او نورو هغه ته دي. بیا چې خبره پلاستیکي تولیداتو ته شي دا بیا د درېیمې نړۍ تولیدات دي که نه. نو د منطقه کې چې یو ځلې دغه تړونونه را ایجاد شي او بیا به هر څوک هغه خپل ځای وپېژني د ما په نظر. خو او زه د تاسو سره هغه یم هم نظر یم چې او د وخت نه مخکې خبره ده چې د جغرافیه به په کوم حالت پاتې وي او یا په کوم حالت به بدلیږي که نه. نو وبښئ د ما داسې لږ څه هغه زکام دی هغه نشم کولی. نه مننه هغه دی نه زه ستاسو سره بالکل موافق یم او یو شی دا دی چې یعنی زما هغه اساسي نقطه دا ده چې دغه تغییر خو راځي هغه دی هغه سړی یو څه مخکې نه ترسیمولی هم سي خو هغه د ده دپاره یعنی زمونږ کورنۍ وظیفه مونږ ته څومره مسؤلیت راجع کېږي خو زه فکر کوم په کل کې اوسني حاکمانو ته ډېر مسؤلیت راجع کېږي چې دا خلک باید خپله کورنۍ وظیفه وکړي که نه او باید پوه سي احیانا بعضې لکه څه شی وکړي د تاسو په نظر؟ یعنې زما نظر دا دی چې دا خلک باید د افغانان سره راټول کړي په افغانانو کې فرض مثال تر ډېر حده پورې په هر بخش کې که نه متخصص خلک شته په نړیوالو چارو کې اوس دا ستاسو خبرې لید صاحب که نه یا وطندار صاحب یا مثال نور افغانان په اقتصادي برخه کې یعنی په نورو برخو کې او زمونږ او ستاسو یو مشکل دا دی چې دلته مونږ دوستان ګورو یا په دې وطن کې کله واک ته مو رسیږو که نه مونږ بس علمي کل شو بیا یو کرته او بس بیا هغه دی چې ورته وایي یعنې دغه یو ضعیفه نقطه ده او که چېرته مونږ خپله کورنۍ وظیفه هم نه اجرا کړي فکر کومه په دغسې بدلونونو کې چېر کله مونږ واقع سوي بیا مونږ خپل زور ګورو که نه بیا خوا کې هم څوک نه یي او
کله کله هغه دا بدلون خپله یعنی هغه دی چې ورته وایي کله کله نظام حکومت حتی جغرافیه وطن یعنی دا اوس مخکې دوستانو ویل چې چین غواړي دغسې یو ځواک جوړ کړي چې هغه به ټول افغانان خو وسایل او لکه مالی تمویل یو شی بل شی د هغه واخان کوریډور دپاره و تقریبا تر ډیره د پورې سفیر صاحب داسې خبرې وکړلې چې دا پخوا هم دوه کرتې پیشنهاد شوی و دا اوس یعنی که دغه هغه ته سړی وګوري او دغه د چین یعنی هغه دا په داسې یو ځواک باندې بدلېدی شي بیا یو اقتصادي په دې معاملو قراردادونو کې مغی یعنی دوم یو چینی عالمان به که نه یا چینی متخصصین به په دې وطن به حاکمان کیږي که نه که احیانا چین په دې پوه شي چې یاره هغه دی و د طالبانو شروع په دغسې یو شکل باندې و نو زه دا وایم چې یعنی مونږ افغانان خپله کورنۍ وظیفه باید وکړو که نه او دغه شي ته ډېر ضرورت دی دا سپیس به غږ وطندار صاحب نو خوشحاله او ناسپیس هغه بحث تقریبا هغه ته ورسېده. نو زه فکر کوم چې هغه دا ځل که د افغانستان په ثبات کې د منطقي خیر وي نو کېدای شي افغانستان ته ثبات راسي. زه فکر کوم چې غیر له پاکستان نه نور خو منطقه غواړي چې په افغانستان کې ثبات واوسیږي دوی ګټه وي. هماغه بحث چې سربني صاحب وویلې دا هم یو بحث کېدلی شي چې دغه پروپوزل یا دغه لابي ووسي چې مثلا که غرب دا ځل د افغانستان ته په یو اقتصادي منطق راځي او هغه دا کېدلی شي چې فرض مثال که دلته دوی دا 50 کاله سرمایه ګزاري یا د 1300 کالو کې سرمایه ګزاري نو دا درځي که فرض مثال دلته چینایان حضور پیدا کوي او چینایان خو ډېر یو مشهور سیاست لري که نه په نوم د هغه ډیټ ټریپ پالیسي چې لري نو چینایانو نه خیر نسته. زه ګمان کوم چې موږ همدغه ته نږدې شو غربیانو ته دا به بهتره وي او چې دا هم څنګه کېدلی شي دا هم یو بحث ده. مهرباني ویژن صاحب. او نه زه په دې کې موافق یم له تاسو سره دا د فیضان خبره ده ده داسې ډېره په خپله لهجه کړې ده خو په دې کې ډېر عمق پروت دی. یوه ورځ یې وویل ته